زبښلې مې د زړه وینه خوراک د اضطرابه ستم کوي لیدلی دی یم زه چېرته ارزانه او کلک ومه داسې نه وم لکه د اوس چې یمه کلک ومه داسې نه وم لکه د اوس چې یمه ځواني مه غم وخوړه صرف رفیږم لکه پاڼه راتلونکی ژوند مې له تا نه پرته چې وي راتلونکی ژوند مې له تا نه پرته چې وي مرګ مې منظور دی را دې شي جار چې ته نه یې چې دلته د ښه کوی او بدل یې درنه اخلي دا ځکه زموږ زړونو کې فساد ګرځي را ګرځي په حق ویلو مړه به و هغه پښتون للای په ختمو شولورو کې تغداد ګرځي را ګرځي نور له دې ستړې اضطرابه بغاوت کومه نور له دې ستړې اضطرابه بغاوت کومه کړم یې په خاموش ډول بیمار چې ته نه یې ته یې که چې نه وینې زما د زړه بدخاله لږ راته راوګوره جانانه کلیوال نه ښه کېږم وخت د کېږي چې بیمار یم د فراق زور د په خدای چې سم ګزار یم اخري ټکی د پای به یې چې څه وي ای ټکره دې روانه زندګۍ خو بس د مرګ غېږې ته جار یم بیخي نه کېږي وختونه تېرول له تا نه پرته ورځ تر بلې مې هر څه خرابېدل له تا نه پرته د خوست د ډېرې ښکلې سیمې میلمکوټ باغ ته راغلي یو ډېره ښایسته سیمه ده دلته موږ د پکتیا د ودې ولسوالۍ څخه راغلی شاعر او میلمه حضرت ولی ټکر صاحب راسره میلمه دی نو راغلو چې تاسو لپاره ورسره ادبي خلا وکړو یو څو نوي نوي او ښایسته ښایسته شعرونه ریکارډ کړو که څه هم له عمره کمکی دی ځوان دی خو ډېر ښه خیال لري زبردسته شاعري کوي راځئ چې ټکر صاحب ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی ووایو د پروګرام موږ سره تر پای وګورئ ملتیا مو وکړئ ټکر صاحب د زریات په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست ووایو ستړي مه شئ قربان ډېره زیاته مننه کوم یاد صاحب تاسو هم ستړي مه شئ دا چې موږ ته مو د زریات په پاڼه کې وخت درکړی دی قربان مو شم ډېره زیاته مننه ډېره مننه ټکر صاحب محترم موږ خو ستاسو شناخت او تعلق ورسره لیدونکو سره شریک نو زه خو وایم چې د خبرو پکې تېر شو لیدونکي د شاعرۍ تږي وي نو زموږ چې راوړي وي ارشاد درڅخه اوري مننه قربان یاد صاحب د غزل نه مخکې یو څه بیتونه دي چې بیخي نه کېږي وختونه تېرول له تا نه پرته بیخي نه کېږي وختونه تېرول له تا نه پرته ورځ تر بلې مې هر څه خرابېدل له تا نه پرته ماتې هیلې مې د مرګ غېږې ته سپارم که وختونه مې دغسې ګرانېدل له تا نه پرته تصویرونه دې بیخي ډېر راسره دي بیخي ډېر راسره دي ته چې نه یې دا زړګي هم نه منل له تا نه پرته غزل ته راګرځم چې نه ښه کېږم وخت دې کېږي چې بیمار یم نه ښه کېږم وخت دې کېږي چې بیمار یم د فراق زور د په خدای چې سم ګزار یم یاره ډېر ښه مننه د غم پرته راته هېڅوک راتلل نه کړي د غم پرته راته هېڅوک راتلل نه کړي ځکه کړی ستا یادو پر دغه لار یم ډېر ښه دی مننه د اوږدو فاصلو مل شوې رانه ورکه د اوږدو فاصلو مل شوې رانه ورکه رانیولی د یادو بس زه یې ښکار یم یاره ډېر ښه دی مننه کوم د اوږدو فاصلو مل شوې رانه ورکه رانیولی د یادو بس زه یې ښکار یم ډېر ښه دی دغه بیرته د راتلو شپې د کلنډې هغه شپې ورځې د کول د شمرمه انتظار یم درته خورم د زړګي وینې نور څه نشته تنهایۍ ته د بس هر وخت بېروزګار یم ډېر ښه دی یار دا مو درته خورم د زړګي وینې نور څه نشته تنهایۍ ته د بس هر وخت بېروزګار یم او اخري ټکی د پای به یې چې څه وي ای ټکره اخري ټکی د پای به یې چې څه وي ای ټکره دې روانه زندګۍ خو بس د مرګ غېږې ته جار یم ته یې که چې نه وینې زما د زړه بدخاله لږ راته راوګوره جانانه کلیواله هر یو درد ولې د په هر څه خبر کړې اوس خو یې منې د زړه کورګای مې انډیواله ډېر ښه دی یار او زړونه به یو بل ته سره وتړو په وصل یو بل ته سره وتړو په وصل نه به کوې غم د چا وې به ښه خوشحاله او زغم د بس د زغم خبره نه د غنومرنګه زغم د بس د زغم خبره نه د غنومرنګه وړی د همداسې خزان پاڼې په مثاله یاره ډېر ښه دی او ناست یم تصویر ته د ګیلې کوم چې ولې ناست یم تصویر ته د ګیلې کوم چې ولې دغه تنهایۍ ته د ورکړی څو کاله خوراک به د زړګي کوې تر پایه ای ټکره خوراک به د زړګي کوې تر پایه ای ټکره ظلم د په خدای چې له زخمونو سره سیاله نه به ښه کېږم نه به راجوړ شم بغیر له تا نه
نه بخه کېږم نه بخه کېږم نه به را جوړ سم بغیر له تانه کړم د سپېره بېلتون ګزار مات له خفګانه ای هی ای هی او کلک ومه داسې نه وم لکه د اوس چې یمه کلک ومه داسې نه وم لکه د اوس چې یمه ځواني مې غم وخوړه صرف رفېږم لکه پاڼه واه یاره دا بیت اورم نه قربان کلک ومه داسې نه وم لکه د اوس چې یمه ځواني مې غم وخوړه صرف رفېږم لکه پاڼه ای هی ورکه د لاره شوه بیخي د هېرېده نه کېږي ورکه د لاره شوه ورکه د لاره شوه بیخي د هېرېده نه کېږي اوس راته سخته زندګي ده له دې ارمانه واه یاره ښه ده یاره او ملګرتیا مې تنهایي کړي بل څوک نشته ملګرتیا مې تنهایي کړي بل څوک نشته بس ګیلې مې تر شروع دي له خپل ځانه واه واه یاره واه که روانه زندګي مې په دا رقم راتلونکي که روانه زندګي مې وي په دا رقم راتلونکي ژوند به ورکړم که مې دغسې شوه ګرانه ای ها ای ها که ته نه وې راسره به وي مل شوی اضطراب که ته نه وې راسره به وي مل شوی اضطراب بس خوړل د زړګي وینې د ټکر دي ښه پرېمانه واه یاره ډېر ښه کلام دی مننه کوم نه به مې وشي د زړګي صبر قرار چې ته نه یې نه به مې وشي نه به مې وشي د زړګي صبر قرار چې ته نه یې زړګی نه مني بل یار چې ته نه یې واه او غم رانه کلکه غېږه تاوله هر طرفه مې ده غم رانه کلکه غېږه تاوله هر طرفه مې ده اوس ګرځوم راګرځوم غمونه بار چې ته نه یې نور له دې ستړې اضطرابه بغاوت کومه نور له دې ستړې اضطرابه بغاوت کومه کړم یې په خاموش ډول بیمار چې ته نه یې مننه کوم نور له دې ستړې اضطرابه بغاوت کومه کړم یې په خاموش ډول بیمار چې ته نه یې راتلونکی ژوند مې له تانه پرته چې وي راتلونکی ژوند مې له تانه پرته چې وي مرګ مې منظور دی را دې شي جار چې ته نه یې او اندېښنې مې بس شیبه په شیبه یار کړي اندېښنې مې بس شیبه په شیبه یار کړي کړم یې په هر لوري ګزار چې ته نه یې او کوم یې وته دې ټکر شي په ژړا سلګو ښه ډېر کوم یې وته دې ټکر شي په ژړا سلګو ښه ډېر پای هم نه لري یادونه د بې شمار چې ته نه یې په وجود مې کلمې را زرغونې شوې په وجود مې کلمې را زرغونې شوې ماتې عقیدې را زرغونې شوې په وجود مې کلمې را زرغونې شوې ماتې عقیدې را زرغونې شوې د فرعون او د نمرود دور له ښه اوس بل رنګه کیسې را زرغونې شوې واه ډېر ښه دی واه ټکر صاحب له تا یې اورو مننه یاد صاحب یو څه بیتونه نور هم دي چې غلیم چې مو په کلي کې آزاد ګرځي را ګرځي غلیم چې مو په کلي کې آزاد ګرځي را ګرځي نو ختم مو په ذهن کې جهاد ګرځي را ګرځي او چې دلته د ښه کویو بدل یې درنه اخلي چې دلته د ښه کویو بدل یې درنه اخلي دا ځکه زموږ زړونو کې فساد ګرځي را ګرځي مننه کوم چې دلته د ښه کویو بدل یې درنه اخلي دا ځکه زموږ زړونو کې فساد ګرځي را ګرځي په حق ویلو مړه به هغه پښتون لالای په حق ویلو مړه به هغه پښتون لالای په ختم شولورو کې تعداد ګرځي را ګرځي په ختم شملورو کې تعداد ګرځي را ګرځي ډیره مننه ټکر سه محترم د چې ستاسو عمر هم دومره پوخ نه دی او شاعري ماشاءالله ډیره په ډیر ښه شعر لیکي ډیر ښه کلام لري نو لیدونکو ټکر سه لکه ما مخکې یادونه وکړه چې له عمره کم کوي د خو ډیر ښه خیال لري ماشاءالله زم ډیر متاثره شوم ډیره ښه شاعري کوي نو ټکر سه د چې د پروګرام وخت ګورو مخ په خلاصېدو دی نو په دې ورسۍ کې هغه لیدونکي او مسافر ملګري چې د وخت کې موږ تاسو په سکرین باندې ګوري هغې لپاره که کوم داسې غزل وي چې تاسې ورته ډالۍ کوئ نو درڅخه اورئ مننه کوم یاد صاحب ټولو مسافرو ته د دا غزل ډالۍ وي چې دا کته وې دا که زوم بیا برباد یو دا کته وې دا که زوم بیا برباد یو زندګۍ ته به بیا ټول عمر نه ښاد یو دا بکیږي پسلې د زور سړیا دا بکیږي پسلې د زور سړیا چې نه وصل نه ګلا په اتحاد یو دا بکیږي پسلې د زور سړیا چې نه وصل نه ګلا په اتحاد یو او بلها ځان مې تهمت کړی ستا لپاره بلها ځان مې تهمت کړی ستا لپاره هر مخپل کې د هر چا خولې ته ور یاد یو ډېر ښه دی یار بیخي ښه دی یار
وخت تیریږي ژوند سختیږي بېله تا وخت تیریږي ژوند سختیږي بېله تا نه پوهېږم چې کوم وړي سپېره باد یو دغه زړونه به تر کوم وخته جدا وي چې لومړی یې محبت کړو بیا فساد یو دغه زړونه به تر کوم وخته جدا وي چې لومړی یې محبت کړو بیا فساد یو سینهګۍ به د ټکر زخمي زخمي وي سینهګۍ به د ټکر زخمي زخمي وي که غربت را سره وي او نه آباد یو که غربت را سره وي او نه آباد یو. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، ډېر خوند مو واخیستو له ستاسو شاعرۍ څخه. کور مو ودان چې خوست ته راغلی وئ، دلته مو سره ولیدل او لیدونکو سره مو مینوالو سره مو یو څه خپله اظهارات او خپله شاعري شریکه کړله. نو هر کله راشئ موږ درته ښه راغلاست وایو قدم مو زموږ په لیمو. نو کور مو ودان لیدونکو دا وه د حضرت ولي ټکر صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار. نو د نش څخه هم مننه کوو چې موږ سره په بنډار کې شتون لره. نو تر بل دغسې بنډاره موږ په دعاګانې کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.